جنتونه څو دي؟ بخاری شریف کې حدیث دی 100 چته دي د جنت. او کوم علماء چې دغه حدیث نه استنباط کړي دي چې قاری د قرآن ته په ورځ د قیامت باندې ویلې شي چې لولا خیجا او فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. نو دغه حدیث خو سندن ضعیف دی، بل دا حدیث نس نه دی په طبقاتو او په درجاتو د جنت کې. او د بخاری دا حدیث نس دی چې د جنت 100 چته دي او د هر چت په منځ کې دومره فاصله ده لکه څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده. او اخیره جنت دا جنت الفردوس دی. سلم جنت چې دی دا جنت الفردوس دی. الله دې موږ ټول لراکي. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلیو چې د الله نه غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ، هغه د ټولو نه اوچتم دی او د ټولو نه اعلی او مزیدارم دی. د دې تلقین د دعا حکمت څه دی؟ پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی چې د الله نه سوال کوئ چې جنت الفردوس په عمل باندې څوک نشي حاصلولی، زمونږ به څه اعمالي او په دعا یو ګناهګار سړی هم حاصلولی شي. د الله نه سوال نه دی، خو داسې سوال هم نه چې هسې ووایې یاره ماله جنت راکړې او ما وبخې او زما مور او پلار وبخې. زموږ د دعاګانو دغه کیفیت چې مونځ وکړو که نه هسې لاس اوچت کړو یا الله ما وبخې له زما مور او پلار وبخې. سوچ هم په دوکان کې نه زاري به الله ته کې. نو زه دې ملګرو ته یم داسې وکړه چې د کور مخې ته کالوټ غواړې او کوڅه غواړې او یا نالۍ غواړې او یا د اوبو پیپ غواړې، نو په دې منبر پسې څنګه روانې؟ یاره چې زما هغه نالۍ ونه شوه، یاره هغه پروګرام لاړې، یاره چې هغه زما نالۍ ونه شوه، یاره چې زما هغه کار ونه شو. هغه منبر دې پوزې له راشي هلکه وایي دې سړي ته دا کار وکوي بس ماته خلاص کوي. دغه شانه التجا به الله ته کې الله مال جنت الفردوس راکړه. الله زه په عمل کې کمزور یم، الله په عمل باندې زه فیصله کوم چې زه لایق د جنت الفردوس نه یم. خو الله ستا نبی د جنت الفردوس د دعا تلقین صحابو ته کړی، موږ هم ستا نه سوال کوو الله موږ له جنت الفردوس راکړه. نو که دعاګانې هم کولې او په التجا هم کولې او په زارۍ هم کولې، نو د لږ عمل سره به دې هم الله تعالی جنت الفردوس ته بوځي.